بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګړډوری ځي په شا. نو ګړډوری خو یو علامت دی په مغربي شاعرۍ کې هم شته. هلته خو علامت دی د معصومیت د انسان او شپنکۍ علامت دی د الله پاک او د هغه د انبیاء کرام علیهم السلام. لکه ویلیام بلیک چې وایي لیټل لیمب هو میډ تھی آی نو هو میډ تھی. زه چا جوړ کړی یم ته هم هغه جوړ کړی. خو غني خان بل یو مطلب اغستی دی. داسې مطلب یې ترې اغستی چېرته چې چا اغستی نه دی. د هغې وجه دا ده چې غني خان په کومه معاشره کې اوسي هلته د معصومیت فقدان دی. نو غني خان په ګړډوري کې هغه معصومیت خو لیدلی دی، خو پکې موږ ټول وینو، خو غني خان پکې بل یو څیز لیدلی، یو علامت یې پکې لیدلی دی او هغه یې په دې کې بیان کړی دی. غني خان نور نظمونه هم کوم چې په مرغو او ځناورو پسې دي، لکه چرګ یو علامت دی د هغې مولا کوم چې فرنګ را لېږلی دی دلته په خلکو کې د بې اتفاقۍ پیدا کولو دپاره، یا کوتره علامت دی د جنتي دپاره. داسې نور هم ډېر دي. نو دلته څه مطلب دی د ګډوری ځي په شا؟ دا چې مونږ ووایو نو چې زور په مخه وکړي سخته ووایي ډغره، مازغه والا ګډ وډ کې خپل رقیب کاندي او تره. نو دی چې مخکې ځي، مخکې زور کوي، نو مخکې زور کول ښه خبره دی او پرمختګ دی، مخکې تلل دي، ترقي کول دي. خو دی چې کوي نو دی بل والو لکوي، ډغرې والو لکوي، دی څه ترقۍ له نه کوي. دی که مخکې ځیم نو دی له ځي چې دا بل ووهي، مازغه والا ګډ وډ کې خپل رقیب کاندي او تره، خپل دا مخالف چې دی دا دشمن چې دی او تر کی خرابې کی، د بل خرابېدو له مخکې ځي. د لرې را شغله شي، ټوپ اوچت وکړي په بره، د لرې نه را شغله کېدل، تیز راتلل ښه خبره ده، رفتار ښه دی، شغله ښه شی دی، رڼا هم ده، هم سپیډ دی. او ټوپ اوچت وهل هم ښه خبره ده، بره تلل هم یو عروج دی، یو ترقي ده، اوچتېدل او لتل، دنګېدل. خو دی څه لکوي؟ دی پې دا بل وهي، د دې بل وهلو لی کوي. لکه مونږ چې تعلیم دی له حاصلو چې د خپل رور نه ښه شو، د تره د زوی نه ښه شو، د ګاونډي نه ښه شو او په معاشره کې د خلکو نه اوچت شو، دې له چې مونږ تعلیم حاصلو. دغه شان دا ګډوری دی چې مخکې ځي، دی دې له ځي چې بل پې ووهي، نقصان ورسوي، وغورځوي. د یو تندر د ځوانۍ په زور د خپل طاقت نشه، او دا دی هر څه دی څه لکوي، ځکه چې په ده کې ځواني د طاقت دی، پکې جوش پکې راغلی دی. په هغې جوش کې دی بجای د مخکې تلو، د پرمختګ کولو، دی د بل وهلو له مخکې ځي، جنګ کوي، وال کوي. ګډوری ځي په شا چې بل له ولګوي شا، ګډوری ځي په شا، د بل غورځولو له دی شاته ځي، په خپله هم شاته لاړ شي، دې له چې زه دا بل وغورځوم، بل له ولګوي شا، ګډوری ځي په شا. په دې کې یو بل نکته هم شوه، لکه دا ګډوری چې دی په دقه یو ځای ولاړ دی، دی مخکې نه ځي او نه شاته ځي، دقه یو پوینټ دی، لکه د ماشین د سکنډۍ د ستنې، دی واپس هغې ځای له راځي، په دقه یو ځای ولاړ دی. وی هر وخت هر شي ته په غضب داسې په قار، په هر چا د ده ډق دی، کوي موړ او کوي خوار. بل رور خپل ورته ښکاري خاص، د خپلې ښځې یار، خپل رور ته اور افت، پردي ته نه لري نشه، ګډوری ځي په شا. ورو فطرت ولم راښکاره کړو، هر وخت دی قار دی، په غضب کې دی، ده له غوسه ورغلې ده، دی شاټ دی، هر شي ته په هر چا ورځي، په هر چا د ده ډق دی، کوي موړ او کوي خوار، که غټ سړی که وړوکی سړی. مونږ پښتنو کې هم دا خوش دی، په هر چا ورځو، که غټي که وړوکی، که موړي که خواري، خو بس چې قار پښتن له ورولي نو بس بیا پې ورځي. نو
بل رور خپل ورته ښکاري خاص د خپلې ښځې یار او د خپل رور نه دا ګډوری چې ویني چې جنګ ورسره کوي په مخه د جنګي د رور سره بل ګډوری غواړو پرېږدي نه هر وخت ورسره ښکرې جنګوي سر وله راچوي ډق وله ورکوي مونږ که خپلې معاشرې ته نظر وکړو زمونږ په معاشره کې اوس هم دا چل دی مونږ په خپلو کې ټول وران یو د یو بل سره ټول د رور سره ورانه ده د ګاونډي سره د ګاونډي ورانه ده یو بل ته غوسه ده د یو بل په پرمختګ مونږ خفه کېږو مونږ په خپله پرمختګ نه کوو د بل هغه بل غورځولو دپاره مخکې ځو اوچتېږو شغله کېږو دې لا چې مونږ لا بل وغورځو دې له نه چې مونږ ترقي وکړو مونږ ته خوشحالي میلاو شي ټول زمونږ ټول وروڼه هغه پرمختګ د هغوی وشي هغوی بلند خلک شي داسې نه خو چې موقع میلاویږي خپل رور له ګزار ورکوو وی هر وخت تیار شي ته په غضب داسې په قار په هر چا د ډق دی کوي موړ او کوي خوار بل رور خپل ورته ښکاري خاص د خپلې ښځې یار خپل رور ته ورفت پردي ته نه لري نشه ګډوری ځي په شا واقعي مونږ هم ګډوري لیدلي په مونږ به پکې چېرته ګډوري ګزار نه کړی خو د بل ګډوري سره به یې جنګي بل چاته څه نه وایي په خپلو کې د یو بل سره جنګ کوي یو تندر په سلوري اور د زور افت د جنگ په سلوري ورته ځکه وایي چې ځناور دی نو کوم انسان چې هم د ځناورو خویونه اختیار کړي نو هغه هم مونږ وایو داسې چارپاهه دی قرآن کې ورته هم وایي شر الدواب ځناورو نه هم بدتر یو تندر په سلوري اور د زور افت د جنگ د کار دی افت راوستل جنگ راوستل په ځان دی نه په بل لیونی کړی دی خپل ننګ دونه ننګ دی په ده کې چې دی لیونی کړی دی دی نه په خپل سر دی نه د بل په سر دی خو بس جنگ کوي د ورور سره که ځای وي که بې ځایه دی بس او جنگ د ده کار دی جنگ ته یې کار ویلی دی هغه که په عالمي سطح او که په لوکل لیول باندې جنگ پښتانه یادوم غني خان هم پښتن یادوي د دې نه زه نور څه مطلب والم د دې ګډوري نه نو جنگ د پښتن کار دی وګورئ ورته یا به د بل سره جنګي یا به په بل ځای کې جنګي یا به په کور کې جنګي یا به د ګاونډي سره جنګي یا به په جومات کې جنګي یا به په سړک کې جنګي یا به په بازار کې جنګي جنگ هلک وایي زما سره دې د وګولې او جنګوله هلک وایي د پلاني زوی ترقي وکړه ته داسې پاتې شوې دا اصل خفګان د هغې پلاني د زوی په هغې ترقی دی د ده په پاتې کېدو نه دی نو دا خویونه دي چې غني خان په ګډوري کې لیدلی دي او زمونږ په پښتن قوم باندې جنرالایز کړي دي یو تندر په سلوري اور د زور افت د جنگ په ځان دی نه په بل لیونی کړی دی خپل ننګ که ځای وي که بې ځایه دی بس او جنگ غیرت یو لامثاله په خپل جهل کې نشه ګډوری ځي په شا غیرت لامثاله دی بې مثال غیرت دی پکې خو دی نشه کړی څه دی دی جاهلیت نشه کړی دی دا ګډوری که نه د غیرت لامثاله دی چې د جهل په ځای علم راشي ویلی نه دي مطلب یې دا دی چې د جهل په ځای علم راشي نو دا د ده د لامثاله غیرت چې دی دا به په کار راشي خو اوس غیرت یو لامثاله په خپل جهل کې نشه ګډوری ځي په شا وروره نو دا خبرې دي د دې نه عبرت اخیستل پکار دي او زده کړه ترې کول پکار دي او دا پیغام هر پښتون ورور ته رسول پکار دي چې وګورئ خان عبدالغني خان موږ ته څومره بهترین نصیحت کړی دی چې د یو ګډوري په مثال کې چې موږ په خپل روټین لایف کې اینو هغې کې موږ له څونه یو بهترین تعلیم را کړی پکار دی چې موږ پې عمل وکړو موږ
جنگ پریږدو او ورورولي وپېژنو. والسلام.